که مو ښه ژوند ته نیت وي، اراده یې لرئ او غواړئ چې ډېر ښه د کورنۍ غړي خپل خپلوان ملګري دوستان د لاسه ورنه کړئ چې کله تاسې د بل چا د خولې نه واورېدل چې پلانکي داسې ویلي داسې کړي دي، اول خو باید د داسې خلکو خبره وانه اورېدلی شي، بیا هم که واورېده بیا لاړ شي د خپل ملګري نه. ګورئ د کور غړي خو د کور غړي دي، خپل خپلوان هم توپیر لري، فرق لري، ځنې در سره ډېر اړیکې لري، ځنې نه لري، خو څوک چې خفه کېږي د هغه خلکو نه خفه کېږي چې مینه ورسره لري. نو چې مو واورېدل د شیطان د خولې نه، اول خو که پوهه لرئ د داسې خلکو خبره مه اورئ، چاته دومره وخت مه ورکوئ چې ستاسې د کورنۍ د غړو په منځ کې، د خپلوانو په منځ کې، د ملګرو د دوستانو په منځ کې داسې خبره وکړه، او که بیا وکړه بیا ته دومره پست کېږه ما، دومره وروسته پاتې کېږه ما، دومره ناپوهه کېږه ما چې ته ستا د کورنۍ د غړي، د خپلوانو، د ملګري، د دوستانو باندې دومره باور نه لري لکه په شیطان چې لري. ها که بیا دوا هم ورېده بیا نو لاړ شه د خپل د کورنۍ غړي نه، د خپلوانو نه، د خپل دوست د ملګري نه پوښتنه وکړه چې آیا تا دا خبره کړې ده، تا دا کار کړی دی. نو کله چې هغه تا ته په خپلې ژبې وویل، ګورئ څوک چې څه کار کوي په خپلې ژبې وایي بیا عملي ښایي، نو چې هغه وایي ما نه ده کړې کیسه خلاصه ده، دا سړی شیطان دی. او که نه تا د شیطان خبره واورېده او بس ځان د ډډ که او بس د دې نه روره خبره لاړه خفګان ته ووته او بیا کلونه کلونه او ځنې خو تر مرګه شي، دا د ناپوهانو پېژنګلو ده. دا کارونه مه کوئ او دا په هر وخت کې، په هرې زمانې کې، په هرې پیړۍ کې دغه خلک شته، د دوی کار دغه وي، د دوی دنده دغه وي چې میړه او ښځه په کورنۍ کې خویندې ورونه خپل خپلوان ملګري دوستان سره خفه که او دا ترې خوند واخلي او ورباندې وخاندي چې دی دومره ناپوهه دي چې زما په ژبه باندې دوی خپله دوستي، خپله ورورولي ختمه کړه. نو دا کارونه مه کوئ. که دا کارونه تاسو وکئ چې ما درته وویل، ورشئ پوښتنه یې وکئ، د ژوند نه خوند واخلئ او خپل ملګري دوستان د لاسه مه ورکوئ. یو دوست پیدا کول او هغه ساتل ډېره سخته خبره ده، او که نن یو او سبا بل، او نن یو او سبا بل، نه به مو په ژوند کې خوند وي او نه به مو بریاوې وګورئ او نه به ښه ساعتېري وګورئ. السلام علیکم.